د زابل د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې د تیر کال په جریان کې 2750 کیلوګرامه نیول شوي چرس نن د یو پلاوي په حضور کې د دې ولایت د شهري محکمې له لوري وسوځول شول. د دې ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې دوی د نشهیي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه جدي مبارزه پیل کړې او هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې د مخدره توکو کښت او قاچاق وکړي. د زابل ولایت د سور ولسوالۍ کې د 2000 کیلو په 2 پایپور موټرانو کې ګیر شوي وه او 200 کیلو بیا په مرکز کې ګیر شوي وه په فیلډر موټر کې او نور 15 کیلو بیا هم په تور فیلډر موټر کې په مرکز کې ګیر شوي وه. هغو ټولو ته دا ویل چې دا کار دې نه کوي چې وکړي حتما یې موږ نیسو، دا زموږ د امیرالمؤمنین امر دی، خامخا یې تطبیق کوو. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین همدا ډول زیاتوي چې په دې ولایت کې د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان په مکمل ډول تطبیق کړی او د هر ډول نشهیي توکو د کښت او قاچاق مخه یې نیولې.